د کاپیسا ولایت په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر کسانو په سویډن هیواد کې د یو سیاستوال له لوري د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون کې لاریون وکړه. لاریونوالو مرګ پر سویډن د شعارونو په ورکولو سره د خپل مقدس کتاب قرآن کریم د بې حرمتۍ په اړه خواشیني څرګنده کړه او یاد عمل ترسره کوونکو ته یې سختې سزا غوښتنه وکړه. نن زموږ جمعواري دا د قرآن کریم د حفاظت په خاطر باندې ده. نن زموږ جمعواري د قرآن کریم د اعزاز په خاطر باندې ده. نن زموږ جمعواري د محبوب مکرم محمد معظم صلی الله علیه وسلم د هغه منزه وحی د حفاظت په خاطر باندې ده. لاریون کوونکو وویل د قرآن کریم سوځول د اسلام مبارک دین سپکاوی دی او که په راتلونکي کې د دا ډول پیښو مخنیوی ونشي ناوړه پایلې به ولري. کشورهای اسلامی هم واکنش نشان بدن بر علیه این تجاوزی که در حق مقدسات دین ما کردین. ما با جمع تماما کشورهای اسلامی استاد هستیم و کشورهای اسلامی باید صدای خود بلند کنن در این توهین بدین. اگر استاد باشن دفاع بکنن ان شاء الله تماما امت مسلمه استاد است. ان شاء الله تخت و بخت یهود و نصارا را به خاک یکسان میکنیم. ما پیامی داریم به تمام دنیا و به تمام کفار. پیام ما است که امت اسلامی امروز یک گوشه از مسلمانان در ولایت کاپیسا با اینمه قدر احساسات ایمانی که جمع شدین هیچ گاهی احساسات نادیده گرفته نمیشه و ما میگیم به کفار اگر شما در خانه تان در مرز اروپا و در سویدن و در فرانسه آرام ششته و جرأت میکنه که به قرآن عظیمشان توهین بکنه شاهد روزی باشه که ما با امی لشکر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به مرزای اروپا و مرزای سویدن خاط رسیدیم. د لاریون په پای کې د ځوانانو له لوري پریکړه لیک هم صادر شو چې نړیوالو ټولنې او د اسلامي هیوادونو له سازمانه یې غوښتنه وکړه چې د سویډن هیواد هغه سیاستوال د محکمه او مجازات کړي چې قرآن کریم یې سوځولی دی.